غواړو چې موږ یو قانون یا نظم په ښاري برخه کې ولرو یا په ښاري تمدن کې ولرو، نو موږ باید یو رنګ موټران باید د سواري یا ترانسپورتي استفاده د هغو نه وشي. په امنیتي لحاظ باندې د موږ څخه ثبت کیږي، د موږ څخه ډیټال ویږي، د امنیتي ارګانو ته معلومات ځي، نو بناً د دې نه وروسته هیوادوال کولی شي چې په مسؤل او په امنیتي لحاظ د یوه ځای نه بل ځای ته انتقال شي. پیام د موږ دا دی چې دا پروسه د موږ د دوی دپاره په لاره اچولې ده، تر څو د دوی قانون ته راشي. دوی به هیوادوالو ته هم اطمینان ورکړی وي، خلک به مطمئن د دوی سره سفر وکولی شي. په دوم قدم کې به د ترانسپورت چوکاټ ته هم راغلي وي، د محترم وزارت او د ترافیکو چوکاټ ته به هم راغلی وي. په مجموع کې به موږ هم نظام ته فایده رسېدلې وي، هم به ولس ته موږ خپله فایده رسولې.